وانما توفون اجورکم یوم القیامه او تاسو ته د قیامت په ورځ د خپل اعمالو بدله ملاوش. بل الله فرمای کل نفس ذائقه الموت ثم الینا ترجعون. په دې مخ د ځمکه باندې د تمام ساواله دا ټول شیزونه چې دی نو دا ختمېدونکي دي. دی له مرګ راتلونکی دی، دا د دې دنیا نه تلونکي دي. او ثم الینا ترجعون، الله وایي ما ته به تاسو واپس کیږئ. ای بندگانو ما ته به تاسو واپس کیږئ. بل ځای الله جل جلاله فرمایي چې ځکه په دې خبره نه پوهېږئ نو زه به تاسو ته د دې نوم چې دی نو یاد کما. قل ان الموت الذي تفرون منه، بیشکا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تر خپل امت ته اوایا، زما د بندگانو ته اوایا ان الموت الذي تفرون منه، هغه مرګ چې تاسو د هغې نه د تیښتې اسباب اختیاروئ فانه ملاقیکم، دا تاسو سره میلاویدونکی دی. بنی اسرائیل یو قوم په بنی اسرائیلو کې تیر شوی دی. هغوی چې دی د خپل پیغمبر خبره ونه منله او ورته وویلی شو چې په تاسو باندې به مرګ راځي. هغوی د هغه ځای نه چې دی نو تیښته اختیار کړه، لاړل. الله جل جلاله چې په کوم ځای کې د دې مرګ مقرر کړی هلته پې دوباره مرګ رالو. نو الله قرآن کې وفرمایل الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت. ای زما حبیبه ته نه ګورې هغه کسانو ته چې دیو د مرګ د یارې نه وتښتېدل او چې کوم ځای ورته مقرر و هلته پې بیا هغه مرګ رالو. نو ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقیکم، دا ستاسو سره ملاویدونکی دی، تاسو سره ملاقات کوونکی دی او تاسو سره چې دی نو دا ستاسو یو میلمه دی، دا به راځي. ځکه فرمایي وایي د دو شیزونو هیڅ قسم پته نه لګي، دا اینی ټیم راتللی شي، دا ستا چې دی نو تا سره ملاقات کولی شي. یو چې دی نو د میلمه پته نه لګي چې څه ټایم به دا میلمه راځي، او یو د مرګ پته نه لګي چې انسان ته به کله دا مرګ راځي. آیا دا به دته د شپې په وخت کې راځي، د ورځې به راځي، په ولاړه به ورته راځي، په ناسته به ورته راځي، په ملاسته به ورته راځي، دی به په سفر کې وي. زما عزتمندو الله جل جلاله دا یو حقیقت چې دی نو دا په موږ او ستاسو دپاره مقرر کړی دی او دا راتلونکی دی، په هر حالت کې دا راتلونکی دی. د دې نه زموږ او ستاسو چاره نشته. که موږ او تاسو وایو چې زه به مال ولګوم، د مال په وجه باندې به زه د دې نه زما خلاصې وشي، یا زه به چې دی نو ډېر زیات آبادۍ جوړې کړم، دې سره به زه د دې مرګ نه خلاص شم. یعنی انسان په دنیا کې به دې چې ته د خوښه شي اختیاری دي، خو لیکن زما عزتمندو د دې نه څوک بچ کېدلو والا نشته. دا حقیقت راتلونکی دی، دا مونږ او تاسو ته یو ځل چې دی نو دا سکونکی دی، دا به راځي. خو بیا د مرګ مختلف قسمه حالات وي، چاته په یو شکل کې راځي، چاته په بل شکل باندې راځي. خو د مسلمان باره کې الله پاک د پیغمبر علیه السلام په مبارک ژبه باندې موږ او تاسو ته فرمایي
یو د مرګ حقیقت الله د الله رسول بیانوي چې اذکروا هاذم اللذات، تاسو هغه شی زیات یاد کړئ چې هغه د تمام خوندونه ختمونکی دی. اذکروا هاذم اللذات، یاد کړئ هغه شی، هغه حقیقت یاد کړئ چې په دنیا کې ستاسو د خوند مزې والا زندگی ختمونکی دی. اوس څنګه د مور او د پلار سره د انسان خوږه زندگی وي، د پلار د زوی سره مینه محبت وي، او دغه رنګې چې دی نو د پلار د خپلو زامنو سره، د خپلو بچو سره، د زامنو د پلار سره، لیکن داسې وخت راشي چې دغه زندگی سر ته ونه رسیږي، په منځ کې ختمه شي، یا پلار د منځ نه لاړ شي، یا چې دی نو یو بچی د منځ نه لاړ شي، یا لور د منځ نه لاړه شي، یا چې دی نو مور وفات شي. دغه رنګې د ښځې او د خاوند په منځ کې بهترینه زندگی ده، ښکلې زندگی ده، نعمتونو والا زندگی ده، خوشحالی والا زندگی ده، لیکن دا مرګ راشي او دغه ښځه او خاوند په منځ کې جدایي راولي، یا ښځه وفات شي یا خاوند وفات شي، دا زندگی ختم شي. د ملګرو د یارانو دوستانو په منځ کې ښکلې مزیداره زندگی وي، یو دوست د بل دوست سره چې دی هغه ژوند کوي، او داسې دوستان چې د یو بل نه په دنیا کې هغه چې دی یو ځای روټۍ نه خوري، بیله بیله روټۍ دا نه خوري، د دوی هر ټیم روټۍ چې دا نو هغه د یارانو دوستانو سره وي. ولی یو بل سره مینه محبت دی، یو بل سره دوستانه ده، یو بل سره نسته ولاړه ده، لیکن مرګ راشي بل شی نشي جدا کولی، که ډېر هم دی ولرې لاړ شي، یو ټیم به دی چې دی نو په موبایل باندې خو به دی یو بل سره رابطه وکړي، کله کله به داسې کال پس به دی یو بل سره میلاو شي، خو لیکن زما عزتمندو چې کله مرګ رالو نو دا بیا تر آخرته پورې دا بیا جدا شو، دیو یو بل سره ملاقات نشو کولی. نو د الله پیغمبر فرمای اذکروا هاذم اللذات، تاسو یاد کړئ هغه شی چې هغه تمام خوندونه ختمونکی دی، د ښځې او د خاوند په منځ کې جدایي راوستونکی دی، د مور او پلار او د بچو په منځ کې جدایي راوستونکی دی، او دغه رنګې د ملګرو په منځ کې جدایي راوستونکی دی. داسې شي ته تاسو سوچ وکئ، یاد دهاني وکئ، دا ځان سره چې دی نو یاد وساتئ.